او ځکه حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله وی چې یو بنده راولګي ذکرني فی نفسه ما یاد کی د خپل ځان سره الله وی زه هغه یاد کړم د خپل ځان سره او چې دی راولګي او الله یاد کی په یو مجلس کې د خلکو په مخ کې الله وی زه یاد کړم په دې مجلس کې چې د مجلس نه غوره د ملایکو په مخ کې بحث وکړم او وی چې څوک راپسې را رواني الله وی زه پسې منډه وهم چې ته کله د الله طرف ته ځې که نه او قدمونه رو علي رواني منډه نه وی رب العالمین ستا خوا نه راځي په منډه باندې خو ته خو ورشه که نه ته یاد که تا یادې او ته به یې دومره یاد نه کړې څومره چې په تا یادې خو دا هم ده چې دې هېر کړو نو تا هم هېروي غیرتي ذات دی چې دې هېر کړو تا هم هېروي چې الله هېر کړي نو پاتې به کې څه شو